سلامونه نیکی هیله تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاست خدای دې وکړي روغ او جوړ د صحت په جامو کې پټ اوسئ خوښ یم چې زه رضا شاه یوسفزی یو دفعه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یم د نن په خپرونه کې زه غواړم تاسو ته ټوف باره کې معلومات درکړم ای کاش چې د نن څخه شپږ کاله مخکې یو کال مخکې زه جرمني ته راغلی وای په دې باره کې په یوټیوب کې یو څه معلومات پراته وای ډېر مې هغې وخت کې ولټول په فارسي کې مې ولټولو په اردو کې مې ولټولو په انګلیسي کې مې ولټولو پیدا مې نه کړو په الماني باندې زه هم نه پوهېدلم نو الحمدلله اوس په فارسي کې په دې باره کې معلومات شته دی په اردو کې هم شته دی او زه راغلی یم نن تاسو په پښتو کې دې باره کې معلومات درکړم TÜV یا Technische Überwachungsverein اداره چې ده د تخنیکي څېړنه کوي د ماشینونو د هغه ماشین څخه واخله د موټر څخه واخله چې په سړک باندې ګرځي بیا هغه لیفټ چې ستاسو کور ته ښکته پورته کېږي بیا د لیفټ څخه واخله هغه ماشین چې تاسو ورڅخه په کاروبار کې استفاده کوئ باید د دې ادارې څخه TÜV یا د اعتبار سند واخلي ضرورت یې څه شی دی تاسو اوس فکر کوئ چې دا اداره کار یې څه شی دی ضرورت یې څه شی دی چې هر ماشین ته باید د TÜV ورکړي د مثال په توګه که تاسو په کوم کور کې اوسېږئ د کور ته لیفټ ښکته پورته کېږي او کمپنۍ په دې برخه کې بېغوري وکړي خدای ناخواسته چاته څه مشکل پېښ شي نو دغه کمپنۍ باید همدې شي دپاره دلته موجوده ده چې هر 2 کالو کې دغه لیفټ چې ښکته پورته کېږي دا کنټرول کړي که د لرې کولو یې زوړ شوی نور د استفادې وړ نه په دې کمپنۍ ته وایي چې دا لیفټ لرې کړه او که د تخنیکی مشکلات یې پکې فکر وکړئ یو کیبل یې زیات کوي یو کیبل یې کم کوي یو کیبل یې نوی کوي یو کیبل یې غټ کړه نو بیا دا اداره ورته وایي چې دغه کارونه وکړه هغې نه بعد بیا د لیفټ ته بیا 2 کلن صنعت ورکوي چې ته کولی شې استفاده وکړي یعنې خلک پکې ښکته پورته کړي خیر په ټوله کې که زه په ټولو ماشینونو باندې خبرې وکړم شاید دا ویډیو ډېره زیاته اوږده شي او تاسو دپاره خسته هم تمامه شي زه غواړم مشخص په موټرو باندې نن بحث وکړم هر هغه موټر چې تاسو نوی واخلئ 3 کاله بعد TÜV ته ضرورت لري چې TÜV ورته واخلئ او که مستعمل موټر وي نو هر 2 کاله بعد باید TÜV ورته واخلئ د TÜV په اخیستلو په وخت کې د موټر کوم شیان معاینه کېږي بریک څخه واخله بیا تر ماشینه پورې او ماشین څخه واخله بیا تر ګروپونو پورې ګروپونو څخه واخله بیا تر هغه ایربیګز پورې چې د حادثې یا د ټکر په وخت کې خدای ناخواسته بازیږي دا ټوله معاینه پکې کېږي که څه مشکل په موټر کې د TÜV اداره بیا تا ته وایي چې دا مشکل یې اصلاح کړه تر یو میاشت پورې وخت لري چې دا مشکل اصلاح کړي بیرته راشي بیا دا تا ته TÜV درکوي که دې جوړ کړی کار څه د دې د نظره د اعتبار وړي او که نه نو بیا تاسو تا ته وایي چې بیا درته وایي چې په د یو میاشت په جریان کې ته دا بیرته جوړ کړه د هغه موټر چې د 3 ټن څخه کم وي د 80 څخه تر 100 یورو پورې د TÜV په مصرف باندې راځي او د هغې نه ډېر به چې وزن یې جګي بیا نور ډېر مصرف ور باندې راځي ګوره ډېر زیات کوشش وکړئ کله چې موټر اخلئ په ای بی کلیناینسایګه کې بالخصوص شخصي کاروباریانو څخه موټر اخلئ یو سړی د خپل شخصي موټر خرڅوي نو په دې باره کې ما تاسو ته ویډیو اچولی ده په یوټیوب کې چې موټر څنګه اخیستل کېږي په جرمني کې یو برخه پکې دا ده چې په ای بی کلیناینسایګه کې موټر اخلئ د نن څخه 2 کاله مخکې ما چې کله نوی لایسنس واخیستلو ډېر وارخطا وم لکه تاسو باندې هر څوک چې نوی لایسنس واخلي ډېر وارخطا وي چې باید زر ځان ته موټر واخلي یو موټر مې ولیدلو په 2200 روپو باندې یو تخنیکي سړی مې ځان سره واخیستلو ویې مې وړلو هلته چې راوړلو هغه ایربیګز ګروپ یې لګېدلی نو بیا هغه سړي ماته ویللې چې کوم کس چې ما ځان سره وړی ویل دې موټر چې دی ټکر کړی دی خیر کس خو موږ ته بهانه وکړله چا چې خرڅولو ویل چې دا زه پاکولی شم او دا دی او داسې دی او دا ما لګولی دی 200 انې و بانې وکړلې خو دې سړی چې تخنیکي په همدې برخه کې اوس بلډینګ کړی بیا زده کړې کړې وي د موټر د جوړولو په برخه کې ماته ویلل چې د دې موټر څخه تېر شه که دغسې موټر تاسو واخلئ چې ایربیګز یې په حادثې کې یا ټکر په وخت کې واز شوي ګوره دا موټر په جرمني کې نور حق نه لري چې په سړک باندې وګرځېږي په اروپا کې ډېری موټرې په همدې په وجه د سړک څخه وځي چې دې نشي کولی TÜV واخلي او بیا نور دولت ورته اجازه نه ورکوي چې دا موټر په سړک باندې وګرځېږي نو هر وخت چې موټر اخلئ یو تخنیکي سړی ځان سره ویسئ بالخصوص که غواړئ موټر واخلئ زما تاسو سره رایه دا ده چې یو غټې کمپنۍ نه یې واخلئ اعتباري کمپنۍ نه یې واخلئ ځکه که د ای بی کلیناینسایګه نه دا موټر واخلئ او دغسې څه مشکل پکې پیدا شي 2 کاله بعد یا 1 کال بعد هغه سړی څنګه پیدا کړي سړی نه ادرس تا سره شته دی نه نمبر یې تا سره شته دی موټر در باندې تاوان دی 2000 روپۍ باندې د موټر واخیستو یا 3000 یا 4000 روپو موټر دې واخیستلو هغه 4000 روپۍ دې راوړلې وسوځېدلې نو په دې برخه کې ډېر زیات کوشش وکړئ ډېر زیات احتیاط څخه کار واخلئ چې څوک مو نه غولی ګوره بیا زه تاسو ته وایم چې په المان کې ډېرې زیاتې موټرې د TÜV د نه اخیستلو په وجه باندې د سړک څخه وځي اجازه ورته نه ورکوي دولت نور چې په سړک باندې وګرځېږي نو دا د TÜV تاریخچه وه او دغه ضروریات دي چې باید
دغه په وجه باندې د ټوف اداره باید همیشه په جرمني کې فعال واوسیږي او ډېر تخنیکي کارونه مخ ته وړي. نو خدای دې وکړي چې معلومات هم خوښ شوي واوسیږي. تر بلې خپرونې چې بیا زه رضا شاه یوسفزی ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یم. تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او بریالي اوسیږئ. د خدای په امان.